زما نوم شریف احمد دی او مونږ د لوړ دیر باغ دوشخیلو سره تعلق ساتو. مونږ تقریبا د 40 کالو نه په دې پیشرۍ کې چې دی نو دا روزګار کوو، د لانچونو دا کاروبار کوو. د دې نه ټولو نه لومبی خو دې ته بلاو لرګی دا د بار ملک نه راځي، دا ډېر ګران دی، دا تقریبا 5,500 روپۍ فوټ میلاویږي او دا ته لاندې لګي کوم اوږد لرګی چې لګي دې ته پټان وایي. بیا دې ته مخې ته چې کوم دا لرګی لګي نو دې کې دا بار د اوبو کې چې کومه ایریا استعمالیږي دا ټول د بلاو لرګی لګي، دا ډېر سخت دی، دا اوبو چې دی نو نه راکاږي لکه اوبو کې لپاره برابر یي. دا بیا په دې کې بارقي دا لوکل لرګي لګي، د اوبو نه چې کومه پورته ایریا ده نو په هغې کې د لاچي، د کیکر، د شوې دا مختلف لرګي بیا لګي، نو هغه بیا لکوټې په نسبت د هغه بارانو لرګو لکوټې دا ارزان میلاویږي. نو 2015 نه بیا دا لانچونه مونږ خو تقریبا 14-15 لانچونه مونږ خو چې دی نو د خپل زموږ د سیټ جوړ کړ، د دې سره چې زه کله نه راغلم نو دا مونږ جوړ کړل. لانچونه خو کمپلیټ کول یې کم سے کم چې ټیمه مخلي نو کم سے کم 10 میاشتې کال نه به کمه پکې چې دی نو لانچ جوړول چې دی نو دا نه کېږي. بیا په دې کې د ریټونو د خرچې مختلف د دې د سایزه پورې خبره وي، د دې چې څونه سایز غټوي هغومره بیا د دې هغه پیسې او حساب کتاب چې دی نو بیا دغه کېږي. دا تقریبا د 1.5 کروڑ نه والا تقریبا د 5-5.5 کروڑ روپو پورې دا کم چې مونږ لانچونه استعمالوو دا جوړېږي. بیا په دې کې ایراني چې کم جوړېږي، ایران ته چلیږي، کم د جعلي لانچونه نو هغه بیا ډېر زیات، هغه خو نور هم دغه کارګوګانې چې جوړېږي د هغو خو بیا حساب کتاب ډېر زیات وي. په دې باندې خو مزدوران مختلف دي کې د هر کار ځان له مختلف کاریګر وي. کم چې دا لاندې نه چې کم پټان ولګوي نو په هغې پسې بیا تقریبا 1 فوټ 2 فوټه چې کم ایریا راځي د هغې ځان له کاریګري، بیا د دې نه په پورته چې کم راځي د هغې ځان له کاریګر دي. په دې کې تقریبا 6 قسمه کاریګر دي چې د هغوی ځان له مختلف کاروبار یې روزګار یې پکې. بس دلته کې دا د سمندره پورې منحصر ده چې کله د سمندر حالات ښه ریټونه ښه میلاویږي او مالان مزدوري ښه کوي نو بیا خلک لکه نوي شوق کوي، جوړوي زیات. اوس خو دا ډیزل ډېر زیات ګران شوي دي، خرچې مرچې ډېرې شوي دي، نو اوس لږ ګوټې روزګار کې فرق راغلی دی ډېر زیات، ځکه چې نوي لانچونه اوس اکثر خلک دا کوي چې دا زاړه مرمت کوي، دې باندې پیبر ورته وایي، دا چې دی نو کاپړه راځي د دې لپاره هغه لګوي، نو هغه شی زیات تر استعمالوي. دا نوي لانچونو چې دی نو روزګار ډېر کم شوی دی. نوی لانچ چې جوړ کړي نو دا تقریبا 15 سال 20 سال خو ښه آرام سره چې دی نو ښه برابر چلیږي. بیا د هغې نه چې وروسته شي نو بیا په هغې کې بیا به کارونه مرمت ډېرې زیاتې راځي، یا بیا پیبر کوي یا بیا پورته بیا راخیژوي، بیرته بیا مرمت کوي، یعنې بیا د هغې نه بار 10-15 سال چې دی نو د دې برابر چلیږي. خپل نوم یې احمد نواز دی او دلته کې پیشرۍ کې ترکاڼۍ کار کوو. دلته کې ورته په پښتونخوا کې ورته ترکاڼ وایي، په پیشرۍ کې ورته واډه وایي، واډهګیری کار کوو. دا د میانو لانچ دی او دې کې اوس کار چالو دی او د خیره دې کې اوس تقریبا 1 میاشت 2 لګي او دې کې دا چې کوم دی دا د میان د ملاستې ځای دی، د مزدورانو د ملاستې ځای دی. دې کې دننه مزدوران ملاسي، دې کې دننه مزدوران ملاسي، دا د مزدورانو دپاره د مسافرو دپاره دا ځای جوړېږي او بیا ورپسې د دې نه بعد چې کوم دی دا دی د میانو ځای دی. دې کې میان دلی کېږي او دا چې کله اوس تیاریږي ټیم پکې لګي، خو یو څو ورځې پکې لګي، دا د میانو ځای دی. او جاله چې کومه راکاږي د میانو جاله راکاږي، دا مشین دی او دا مزده ده، دې ته ویر لګېدلی، په ویر په حساب باندې دا په دې شا غاړې نه بیا دا راکاږي. دا اوس ته خیره په دې کې موږ ټول مزدوران لګیا یو او کار پکې کوو. دا اوس ټول مزدوران لګیا دي جوړولو والا. دا پکې انجن دی، دې کې دننه انجن او ټینکۍ د ډیزلو ټینکۍ د اوبو ټینکۍ پکې لګېدلي او دا اوس تیارېږي. انجن پکې لا نشته، خو انجن به ولا یو څو ورځې کې راوړي. هغه مخامخ ځای چې پکې کم ښکاري هغه اوسپنه، دې کې پنکه لګېدلي، شاپ پکې راوتی، په دې کې دننه باغ سایډ ته بار ته پنکه وتي، پنکې په حساب باندې دا لانچ چلیږي. او دا مخامخ ځای چې کوم دی دې کې زموږ کیپټن ناسي دی لانچ چلولو والا، هغه پکې لانچ چلی او چې کله مزدوران ته اډر وکړي هغه په خپل اډر باندې وایي جاله راوخېجوئ، جاله راوخېجوئ، جاله کوزه کوي. او اوس دا ځای تاسو چې ښکته د لانچ وښیم چې پټان او تختې څنګه لګي، موری کم ځای ده، پنکه کم ځای کې لګي، سکان کم ځای کې لګي، هغه به ښکته تاسو ته وښیم. دا چې لانچ جوړېږي پهله د دې پټان دلی کېږي، دې ته پټان ویل کېږي، دا پټان دی.
دا چې جوړ شي د دې نه بعد بیا دا تختې ولګي دې سیټ ته دا د بلاو مال دی چې دا ولګي دا کچه لګي دا چې کچه ولګي لمدي بیا دې ته دننه به دې کې اډیان ولګي چې اډیان ولګي د اډیانو نه بعد بیا به دې کې دا ورو ورو 3 میاشتې 3.5 میاشتې بعد دا بیا ورو ورو پخی ده پر تختې دا چې کله تختې پخې شي بیا دې ته ګولې مولې ولګي بیا به بره کار چالو شي اوس د خیره سره دا تیار دی تقریبا میاشت 1.5 2 میاشتې به پکې لګي دا به انشاءالله تیار شي